أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا او لګلو مونږه مدین ته ورود دوی شعیب علیه الصلاة والسلام. قال ویل یا قوم اعبدوا الله، اے زما قوم بندگی خاص کی اللہ لرا. ما لکم من الہ غیره، نشتا تاسو لرا مددگار سوا د الله نه. قد جاءتكم بینة من ربکم، یقینا راغله د تاسو ته دلیل ښکارا د طرفا درف تاسو نه. فاوفوا الکیل، پس پوره کړئ پیمانه، والمیزان او تول، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او نقصان مرسوي خلقو ته مالونو داغوی کې. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، او فساد مکوي پس مکه کې پس د اصلاح داغینا. ذالکم خیر لکم، دا غره داست زود پارا. ان کنتم مؤمنین، کئی مومنانا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین دا دو یو قبیلی نومو چې دا غي نسبت مدین بن ابراهیم خلیل الله اغتا کېدو، او شعیب علیه الصلاة والسلام د دې قبیله یو فرد و. شجره نسب د شعیب علیه الصلاة والسلام هغه داسې ده: شعیب بن میکیل یا میکائیل بن یسجر یا یسخر بن مدین بن ابراهیم علیه الصلاة والسلام. سوریانی جبه کی ددنم یسرون محمد ابن اسحاق رحمه الله ذکر کلی دی چې د میکائیل مور د لوط علیه الصلاة والسلام لور وا. نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام د لوط علیہ الصلوۃ والسلام کړوسه ده، او مدین د ابراهیم علیہ السلام زوی ده، او دا د قطورانا فیدا ده. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا بیبي په اخرنی عمر کې هغه کړي وا. مفسرین ذکر کوي چې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دا خطیب الانبیاء ده، او د دې وجه علما دا ذکر کوي چې دیتا خطیب الانبیاء ځکه ویل کیږي لکه یو خطیب ده، خطبه ویون کې ده، بیان کوون کې ده. نو هغه په خپل بیان کې ډېری نکته او ډیر باریکات او هغه بیان کی. نو خلق وی الکا پلان کې ولې خطیب ده. او سورت هود کی بیا دو ډیر تفصیلی بیان اگر اغله ده. نو مدینو دادو قبیلی نوم هم ده، او دادو یو خار نوم هم ده. خدا خلق د نکاح پنوم بانی اغا مشهور شوی دی. دا خارو د حجاز پلار بانی
معان نزدې داغی ته نزدې واقع ده. ابن عاشور رحمه الله ذکر کړی دی چې مدین د لوط علیہ السلام لور په نکاح باندې اغستې وا او داغی نه بیا زامن پیدا شو حیفا عفر حنوک ابیداع او ابراهیم علیہ السلام په خپل علاقو کې د اسماعیل علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام د کورونو ترمنځ دای وسول او بیا د دوینا د مدین والو ډېرې قبیلې هغه راخورې شوې وې تقریبا 15,000 کسانو او د دوی د اوسېدو ځایونه د حجاز او د بحر احمر هغې ته نږدې وو او دې ښارونو ته ایکه هم ویل کېږي. شعیب علیہ السلام مدین والو ته رسول راولېږلی شو نو عربی کې د ده نوم شعیب په تورات کې د ده نوم یسرون او نورم بعض علماو هغه ذکر کړي دي او علامه ابن کثیر رحمه الله وایي چې دوی ته قرآن کریم او اصحاب الایکه هم ویلي دي خو لیکن علما وایي امام سودی رحمه الله وایي چې الله رب العزت شعیب علیہ السلام دو قومونو ته لېږلی و یو مدین والا چې دوی الله په چغې باندې هلاک کړه او دویمو اصحاب الایکه قال ویل یا قوم اعبدوا الله اے زما قوما بندگی خاص کړئ الله لرا ما لکم من اله غیره نشتا تاسو لرا مددگار سوا د الله نه. او بیا دا مدین دا یو بین الاقوامی منډی وه دیته به د مختلفو ملکونو نه مالونه براتله او خو دې خلکو ته یو پروګرام حواله شوی طول او ناف نو دوی راولېږېدو پای کې کمې هغه شروع کړو قد جاءتکم بینة من ربکم یقینا راغلی دی تاسو ته دلیل ښکاره د طرفه د رب ستاسو نه بینه ښکاره معجزه. او بیا علما وایي چې مراد د معجزې نه څه دي نو یاره جي وایي قرآن او سنت کې د دې بیان یې نه دی کړی چې کومه یوه معجزه وه خو بس مختصرا یې دا ویلي چې بس معجزه هغه ورکړلی شوې وه فاوفوا الکیل والمیزان پس پوره کړئ پیمانه او توله فاوفوا الکیل والمیزان. بیا علماوی دلته د کیل او د میزان نه معنا مصدری مراد ده یعنی پیمانه او طولو کوله. سورت هود 85 نمبر آیت مبارکه وګورئ 12 پارا سورت هود 12 پارا 85 نمبر آیت مبارکه کې وایي 15 اتیا آیت کې وایي سورت هود کې وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ او اے زما قوما پوره کړئ پیمانه او تله بالقسط په انصاف باندې ولا تبخسوا الناس اشیاءهم
او نقصان مرسوي خلقو ته په سيزونو د دوی کې ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر دیا پس مکه کې فساد کوونکې فساد مکوي ولا تعصوا في الارض مفسدين ولا تبخسوا الناس اشياءهم او نقصان مرسوي خلقو ته مالونو داوي کې ولا تبخسوا الناس اشياءهم بیا علماوی د بخس نه مراد د یو شی صفت یا مقدار او هغه کمولا چې هغه لایق د کمال وي نو پدې کې ظلم او حیله غصب لوټ مار کولا قیمت کې دوکه کولا نور سيزونو کې هغه کې دوکي کولا کمه هغه پکې کولا ولا تبخسوا الناس اشياءهم نقصان مرسوي خلقو ته اعمالونو دای کې زه عمرزو کې امامم نو سیلاب راغله او د خلکو کورونه هغه وړي منګل ته درس لوډ سپیکر باندې وکاو نو منګ دا سورته اعراف د آیاتونه ویل دې ورځ نو چې خیمه راغلی وي نو چې بیا د چا کورونه نه وران هغه په کې واغستل او چې رچا غوران شي هغه دغه شان پاتې نو ما ویل ولا تبخسوا الناس اشياءهم مدخل کو سيزونه مکه موي او په دې باندې بیا ما تفصیلی خبره وکړه چې دا حرام دي دادی به په لار باندې راتلم یو کسو سپینګره کسو زمای لاس خپل کړه او دعا یې وکړه چې الله دې د आवाज قبول کا مالم دغه دعا کو د قبولیت د پاره چې دا زمنګ د आवाज د نوم د پاره ونه ګرځي نن سبا ګوري نه بس دا کمول دي دا نقصان دی تبا یو سلیلا پیسې باور کی چله کدا اسیز مال راکا نو ته پیسې رسم سیز ورکه نو دې بدل لا ک دکاندار نه علي نو بسورا سیزونه بلالی او که بعضی پیوالنا پیالی نو ته پیسې د پي ورکی هغه بدل لا اسی اخوا دی خوا سبد الله درکی ود الله بنده دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوي پس مکه کې پس د اصلاح دا غینا ګوره د انبیاو طریقې هغه ایجاد دي د یوځه کې علماو د توحید او د سنت مسلې هغه بیان کړي دا نو صاحبہ دا غین ورست بیا بدعات او شرکیات په هغه کلی علاقه کې بیا مشورو کوا دا نه چې ته په کې بیا غ بدعات او شرکیات هغه په کې شروع کې نه جنا دا کار مکوي ذالکم خیر لکم دا غوردا استاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کی مؤمنان ولا تقعدوا بكل صراط او مکینئی پہر لارکی توعدونا چیروی وتصدون عن سبیل اللہ منکوی دلار دلانا من آمن به اغسو کو چی ایمان روڑ پاغ سرا وتبغونها عوجا لټوي اغیل رکو گواله وذکروا آیات کی تاسو اس کنتم قلیلا کله چوي تاسو لگا فکسرکم ان زیات کړی تاسو وانظروا ګورئ کیف کان عاقبت المفسدين سرنګ وانجامو د فسادګرو ولا تقعدوا بكل صراط مکی والم د دین چل اغاز د کړو پلار کې به کینولی او د نبی له سلام نبی خلق اړول د لار نه به منع کول او د لار نه مراد اغه لار دا چې د شعیب علی السلام کور ته تلوا رسیدلوا
ولا تقعدوا بكل صراط او مکین یو په لاره کې. نن سبا ګورې نه یو عالم به هغه به قرآن او سنت هغه به بیانوي، بل به ته هلکه دا عالم کوم ځای کې دی؟ دی نه هلته ګورې ورنشي، ګورې دا پنجپیری دی، ښه دا وابي دی. لکه وابي څه ته وایي او پنجپیری څه ته وایي؟ د قرآن او سنت خبره چې څوک کوي، خلک د قرآن نه مه بندوئ، خلک د دین د الله د پیغمبر نه مه بندوئ. توعدونا چې یروئ، اعاد په معنی د یرولو سره، دمکۍ ورکولو سره. هلکه ګورې د خوا له ور نه شي که نه، نو ګورې داسې داسې به رسه وکړم. وتصدون عن سبیل الله، منع کوئ د لارې د الله نه. ګوره بیا منع کول په دو طریقو سره، یو په خلکو باندې یره اچول او په هغې باندې زور کول، دویم شبهات اچول، او په شعیب علیه السلام د هغه په تابعدارو باندې تهمتونه او بدنامې لګول. نن سبا ولې نه کوي څو؟ وایي دا پنجپیریان خیرات نه مانی، او دا پنجپیریانو وسیله نه مانی، او دا پنجپیریانو دا نه مانی او دا نه مانی. بس دا مختلفې پراپیګنډې به کوي او خلکو ته به مختلفو طریقو باندې به خبرې هغه به کوي. هلکه هر څه منو. حضرت شیخ القرآن د پنجپیر هغه به ویل نثبت ما ثبت وننفي ما نفى عنه. هغه څیز ثابتو چې کم ثابت دی او موږ نه پې کوو، هغه څیزو چې هغه نفي دی موږ دین کې یو کار شته هغه منو، او چې دین کې یو کار نشته نو نه منو. زه ماښام مانځه نه مخکې داسې جومات کې داسې تلم راتلم، هسې ذهن کې مې دا خبر راله چې موږ ملګري دا وایو چې کوم څیز د الله د پیغمبر زمانه کې دین و هغه نن هم دین دی، او چې کوم څیز د الله د پیغمبر زمانه کې دین نه و نو نن هم هغه دین نه دی. او بیا دغه آیت مبارکه رایا شو چې الیوم اکملت لکم دینکم، الله وایي ما نن ورځ ستاسو لپاره ستاسو دین هغه کامل کړی دی. نو دین کې نقصان هغه نشته دی. او سورت آل عمران کې ما په دې باندې زیات تفصیل او وضاحت هغه کړی. وتبغونها عوجا، او لټوئ هغې لره کوږوالی. او دې صورت 45 نمبر آیت مبارکه کې مونږ په دې باندې تفصیل او وضاحت هغه کړی چې مراد کوږوالی نه هغه څه دی. وتبغونها عوجا الذین یصدون عن سبیل الله، هغه کسان چې بندول کوي د لارې د الله نه. ویبغونها عوجا لټوي هغې لره کوږوالی. وهم بالآخرة کافرون، او دی په آخرت باندې کفر کوونکي دي، آخرت باندې کفر کوونکي دي. وذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کی تاسو کله چې تاسو وی لګا قلیلا لګا. اوس ترغیب ورکیا په یادولو د نعمتونو سره. یاد کيو کله چې تاسو لګوي فکسرکم، نو زیات کړئ تاسو. سمانا فکسرکم ای بالعدد والمال، یعنی تاسو شمارو نه پرې مالونه هغه زیات کو. ډیر خلک هغه داسې و پخوای د کوټې ځای نه و، اوس تعالی الله د کوټې ځای درک بچی دی نو. نو په کار دا ده چې ته د الله رب العزت د نعمتونو شکریه ادا کړې. دا نه چې بس مخکې د روپۍ درک دی نه لګېده، اوس له 100 روپۍ دله رالې نو ته اسمان په ډزو باندې ولې، او ته دومره په نخره باندې روانې، ته به دا دنیا ما ټینګه کړې ده. سړیا تا ته ګوره او دې سر ته دې ګوره. نه دغه یاد کا چې هېڅ دې نو بچی دی نو، الله دله بچی درکړه،
مال دی نو الله در مال درکو وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین دا ترهیب ير ورکول دي چې ګوره داسې مکوا انجام به خراب شي ګوره داسې مکوا وانظروا ګوره کیف کان عاقبت المفسدین څرنګه وانجامو د فساد ګورو وان کان طائفه منکم او کوي یو ډله ستاسو نه آمنو چې ایمان راوړی وي بالذي پاغ دین ارسلت به چې زه رالیږلی شوی ما پاغې باندې وطائفتون او بله ډله لم یؤمنو ایمان نه راوړي فاصبروا صبر کوئ حتی یحکم الله بیننا تر دې چې فیصله وکړي الله په میان زمون کې وهو خیر الحاکمین او دغه ذاتو غورا د فیصله کوونکو نه دی وهو خیر الحاکمین په دې کې یو محاکمه بیانوي او د هغوی د متوجه کولو دپاره د دې مطلب دا دی چې تاسو کې به دوه ډلې جوړه شي دوه ډلې به جوړې شي نو یو با په ما باندې ایمان راوړي او بله به نه راوړي نو تاسو انتظار وکړئ چې عذاب به په چا باندې راځي چې آیا زما په ډله به راځي او که ستاسو په ډله باندې به راځي نو ښکاره خبره ده چې څوک په الله باندې ایمان لرونکي دي الله په هغې باندې عذابونه راولي بلکې عذابو په کافرانو باندې او د انبیاو چې څوک دشمنان دي نو په هغې باندې به عذاب راځي یا د عذابو حقدار به منګه یو که تاسو نو ګوره وایي منګه خو ځکه نه یو چې موږ د الله د دین تابعدار یو او تاسو ځکه چې تاسو د الله د دین نه مخالف یې وإلى مدين أخاهم شعيبا لګلو مونږه مدین ته ورور د شعیب علی السلام قال ویل یا قوم عبد الله زما قوم مدنه کی خاص کې الله نرا ما لكم من اله غیره نشتا تاسو لره مددگار سوا د الله نه قد جاءتكم بینه من ربکم یقینا راغله تاسو دلیل کار د طرفه درف تاسو نه فاوفوا الكيل فرقل پیمانه والميزان او طول ولا تبخسوا الناس اشياءهم نقصان مرسوي خلق تعملون ذائك ولا تبصروا في الارض بعد اصلاحها فساد مکه پزمکه کې پد اصلاح داغینا ذالکم خیر لکم دا غره دستا سره پارا ان کنتم مؤمنین کې مؤمنان ولا تقعدوا مکه بكل صراط فرلار کې توعدون چیرویا وتصدون عن سبيل الله من کوي دلاره دلانا من آمن به او سوک چې ما نروړې پاغه سره وتغونا ای وجا لټوي اغه لرا کو ګواله واذکروا یاد کې اس کنتم قلیلا کله چې وای تاسو لګو فقط سره کومونه زیات کړی تاسو وانظروا ګوریا کیف کان عاقبت المفسدین څنګه وانجامو د فساد ګورو وین کان طائفه منکم او کوي یو ډله تاسو نه آمنو بالذی ارسلت به ایمان راوړي په دین چې د پیراله غلې شوی ما وطائفتنا بلډلا لم یمن ایمان راوړي فاصبروا صبر کوي حتی يحكم الله بیننا تدې چې به سلوي کې الله په من زمون کې وهو خیر الحاکمین او دغه ذات غراد په سلا کوونکو نه ده اللهم قبلنا